په شعب ایمان کې د یو بزرگ واقعه ده لیث ابن سعد رحمه الله وی هغه وی چې اسماعیل ابن عقبه دا زما د زمانه یو لوی بزرگ دی او دا بزرگ ما وی یو زمانه کې بینا لیدلو یعنی سترګوي کار کو او بیا یو زمانه داسې رااله چې دا نابینا شو د بسنه لیدل وی بیا وسر زما سموده بعد ملاقات شو ما چې ولید هغه بیا لیدل کولې شو سترګوي بیا کار شروع کړو وی ما وتی چې حضرت داسو تاسو یو زمانه کې بینا وای بیا نابینا شوي او بیا اوس بینا یې د دې راز راته وخیا هغه وی د الله رب ذوالجلال نمی په یو څو کلمو سره دعا وغوښته الله پاک زماغه دعا قبول کړه وی هغه کلمات راته وایا وی هغه کلمات دادی چې یا قریب یا مجیب یا سمیع الدعاء یا لطیف لما یشاء وی دا څلور کلماتو چې د دې په ذریعه باندې ما د خپل سترګو د پاره دعا وکړه الله رب ذوالجلال د سترګو هغه لیدل د سترګو هغه بصارت دا ماته دوباره چې کوم دی را لوټاو کړه بهرحال زما عزت مندو د الله رب ذوالجلال په خوږو نمونو د الله رب ذوالجلال نه دعا کول غواړي الله پاک د هیڅ چا مسلمان دعا نه رد کوي خو په دې شرط چې دغه دعا د ګناه نه یا چې کوم دی د تعلق کټ کولو نه د رشتہ دارۍ کټ کولو نه